اوس وکم ځکه چې ما له خو یې میک اپ کړی پولیس والا وایي دا لکان ته راپاسئ زه هم پکې راپاڅېدم زه خو هلته ډیالک وم خو چې کله راپاڅېدم نو رایاد شو چې ما له خو یې میک اپ کړی دی نو ما یې راشه هلکه اوس په دې بچ کېږي لږ ساعت شرم دی خو وایه خلک نو ما ورته ولې صاحبه څه چل دی ما ته وایي تا ته نه یم د هلکانو ستاسو مې لږ کار وم څوک خبرې کوي وایي هغه کور جینۍ یم تاسې چا له کار کوم زه نور هم خوشحاله شوم وایي زه زما په خیال اشنا خلک وختل ما ورته جو قربان خدمت وایي خدمت خو نشته خو ته ډېر په تادۍ وتې د خپل څادر په ځای زما پړونی وړی او خبرې به ورسره وکړو مور خدای راته ووایه بله ورځ سترګې دلې وي هغه بیا چې د موقره کې وي خپل ښځې ور راپرېوتې وي نالۍ دې پرېوتې وي که څه شي ده هغه چا خدای پې خو باسه هغه کډر ته پرېوتی وم وایي کابل رانه ولې مور سیجارو شو هغه چا زما هغه شی تش وخت هچا مال ته وړوکوالی نه تاسې ما چې به د پولیو پیکټ واغېستو اواز به وکړو د شاهرخ خان شاهرخ خان داسې اواز دی وایي خوشحالي ځان له پخپله ورکوه خوشحالي ځان له پخپله ورکوه چې څوک نه درکوي نو خپله ورکوه او که محتاجه خلک ډېر شو انصاف وکړه که محتاج خلک ډیر شو انصاف وکړه هر محتاج له یې په تله ورکوه روغانۍ دې هم د خیر په تمه ناست دی کله کله پکې دله ورکوه ډېره مهرباني د خپل پروګرام کې دا خاوره او دا خلک یې درته رکلی وم امیر جانانې را سره ناست دی امیره ډېره مهرباني دې کومه موږ له خپل قیمتي وخت راکړو بیا خاص کر دلته رالې نو غواړو مینوالو خو تاسو به ډېر زیات ویډیوز لیدلي وي تاسو دوی به لیدلی هم وي چې مختلف اوازونه کوي طنز و مزاح کوي ډېرې ښې لطیفې کوي هغې کیسې کوي په مختلفو اوازونو کې نو غواړم چې نن امیر موږ ته داسې څه ناشنا غونته کې لطیفه وکړي اواز وکړي ډېره مننه به وي خوشحاله اوسئ جي مشال صاحب اول خو صوابۍ خلکو ته سلام دی چې دونه مینه ناک دي قدرتي کار دی بس دنیا خو ډېره ده خو خلک د چا د مخې وایي چې پلان کې خلک ښه دي خو زه نن په جار کې مرې ته یم چې صوابۍ خلک د وړ دی او ډېره مهرباني بیا خاص کر مشال صاحب چې دې ته رالو د اعزاز ما ته حاصل شي چې لومړی شپه تاسو دلته وکړو صوابۍ کې ډېره مهرباني صحیح خبره ده نو را به شو جي خپل فن ته جی جی ورځ داسې کار وشو چې داسې هغه ترډ جنریشن یو دوه درې ملګرو سره مو ګپ راغی ژړاګان چې ورته ویلی شي هغوی سره مو ګپ شپ لږ جوړ شو چې ته پروګرام کې میلاو شو نو هغې ما ته وایي چې یاره ته به زموږ ځای ته راځې نو ما یاره لاړ وشو چې دوی ځای به څنګه وي چې لاړو رابطه نو هغوی ځای ته ورسېدو ډېرې ته ورغلو ګپ مو لګو نو مونږ که خو دا کار دی زر ایسته کې ګپ فري کړو که نه نو ما ته ایسته کې مطلب ما سره ګپ فري شو بس ما ته وایي چې تا خو داسې حجامت کړی دی صفا مونږ ته هله میک اپ کوو ما زه سیده میک اپ راله وکړئ نو چې میک اپ یې راله څنګه وکړو زما د خوا نه دی پاسېدو داسې راڅه خوا کې ناست و ناڅاپه ایسته پولیس راغله چې پولیس راغله نو زه خو خدای شته زړه کې ډېر سخت ویرېدم چې یاره دا مونږ په پیل ازل داسې ځای ته رالو به یې مېلمستیا رالو چې یاره دې انوایټ کړو او هغه هم پولیس راله اوس پسې کېږي ما چې دوه ملګري نور هم هغوی اشارې کولې چې یاره که څه به کوو بس ما یې ته خدای دې خیر وکړي ما څه شیطاني دماغ به وچل نو ما ستاسو غوسه نه شم خو د ځان به اوس وکړم ځکه چې ما له خو یې میک اپ کړم پولیس والا وایي دا لکان ته راپاڅئ زه هم پکې راپاڅېدم زه خو هلته ډیالک وم خو چې کله راپاڅېدم نو رایاد شو چې ما له خو یې میک اپ کړی دی نو ما یې راشه هلکه اوس په دې بچ کېږي لږ ساعت شرم دی خو وایه خلک نو ما ورته ولې صاحبه څه چل دی ما ته وایي تا ته نه یم د هلکانو یو ځای ته کار له تلی وم نو هلته بیا ناڅاپه باران راغی چې باران راغی زلزل شو موږ سامان زر راغونډ کړو یاره بس د هغې ځګي نه راووتو زلزل راغی سامان مو زر راغونډ کړو په تادۍ کې راووتو نو بس داسې مازدیګری شو نو ما ته رنګ راغی چې رنګ راغی بس ما وکړه کوم زه څوک وی نو چې څنګه مو ته هله وکړو نو هغه جینۍ وه نو بس ما چې خدای پاکه جینۍ ده ما ته بس څه وایي ما ورته جو قربان وایه وایي یاره څه غوښته دی نه او ستاسو مې لږ کار وم څوک خبرې کوي وایي هغه کور جینۍ یم تاسې چا له کار کوم زه نور هم خوشحاله شوم وایي زه زما په خیال اشنا خلک وختل ما ورته جو قربان خدمت وایي خدمت خو نشته خو ته ډېر په تادۍ وتې د خپل څادر په ځای زما پړونی وړی
جرلنډ وایي چې یاره خرش پرش چې ګورم نو هر ټیم به دې ور بوز راچولې بیا څه چل دی اوهو د خر بچیه ما نه غلی کېنه تنګول به نه کې ما ته خر مه وایه ولې ته خر نیسه نه ولې نه یم یې که نه لکه ګوره خره تنګول به نه کې غلی ځه بچې بیا دې وربوز راچولی خو زما وړو ته به دې وایم چې دی د دې وړو د سنتونه نه کوي ولې نه کوم یار ته ما ولې تنګېزه ورک شه څنګه ورک شمه زما چې ښځې ته دله ووایم غټ خېټیا ته د دې پروګرام نه ځان وباسې خبره واوره مه وایه ورته یار ایم سوري که نه نه زه نه رضا کېږم مړه ایم سوري یار جرلنډو کتې پتې یار مې نه هغه و پکې هغه کوم هیټ کوم چې السلام علیکم دادا وعلیکم سلام دوی څنګه ښې جوړي بس دادا خو ته ووایه خو ریښتینی و سر جو مشغوله نه راځي نو لږه به ژوند بویږو نه خو هغه دوی بس ما وی چې ښې نو نور خو ته تللی دی چې مزدوري وکړي بس دادا د وګڼې که مزدوري و د دنیا کېږي مړه ستا دوا پکار ده او کنه زما دوا خو در څه دلته مو خو پته نه لګي خوشې تشې به ګرځېدې دغلته ګیرې نو ګوره دادا لکه تا ته خو زه معلوم یم ما خو کلي کې م روزګار کوو ټوله ورځ چې به کوترو پسې ګرځېدم زویه دقې روزګار خو کار دله خراب کړی و ځکه خو مسافر شوې که نه اره دادا د مسافرۍ دا نوم راته ما د هسې مسافر یم زړه مې راوړه کېږي هذا دوی بیا موږ له هم ګورې جړه راځي جاړې به راته نه ټیم شه ورته ما درته ویسو اوس دادا خو ریښته که چانس مې وموندو که نه بغیر د جاز نه به درغلی یم خو دې شته که بغیر د جاز نه په خوب کې م راشې داسې ځای ته مې شغو دی بس دادا خو ستاسو مهربانیانې دي اورې که نه هغه مور میسج ووایه ورنګوله وا د خبرې ورسره وکړه سلام علیکم بچه وعلیکم سلام مورې ما خویږه زما ډېر پنچر دی خو ګورې اسلام سیسټم خراب دی بچه بس څه به وکړو دلته تا پسې م خفه یم دلته راته کارونه دي زه د کور ټول هر څه زه کومه اوس ګوره مورې لکه ما و چې د واده کوو د دې دپاره مې کوو چې لکه تا ته لږ سکون میلاو شي که نه وای بچه ما ته خو داسې سکون میلاو شوی دی خو چې د کمرې نه راوځې چوچپه پې راپسې رایستې که خدای مې درته خلاصه کړي وای مورې دا دې شوي ده خو ما د په زړه کې مې خونه راډاګوې لکه د یتیم صاحب کې مچه بس تا زړه به راله نه چې دا ستا ته لاسه داسې کېږي که نه که تا بل څوک اوس به مې د کور نه داسې ایستې وه چې خو دې شته مورې ګورې هسې د بدماشۍ دوران دی نه دی تللی اورې مورې حالت د واقعیت ښه دی بچه نور هر څه ښه دی خبرې ورسره کې راغله نیغه راته ولاړه ده او خبرې به ورسره وکړو مور خدای راته ووایه بله ورځ چېرته تللې وې هغه بیا چې د موقره کې وې خپل ښځې راپرېوتې وې نالۍ ته پرېوتې وې که څه شي ده بچه خو د خدای پې خو بس هغه کډر ته پرېوتې ومه زویه وایي کابوی رانه ساه ایستې وه داسې جل شوی و بچه داسې کار وشو هغه خواته هغه ګاونډی څه ده هغه داسې هغه تیزه تیزه خبرې چې کوي زویه هغه وپېژنم هغه لوډ سپیکره بچې هغې سره لاړم چې وایي ته پېنسیر هغه پیسې راغلي دي جوشهګڼی مې ځان سه واغستو زویه وایي زویه په دې لاره داسې په تندکونو لاړو خو چې لاړو جو هغه هلک له ماشۍ لاس کې ورکړو چې دا د ماشین کې وروټم به چې څه پکې شته دی که نه وایي زویه داسې خفه یې کړم زهیره یې کړم ولې مورې څه جارو شو یا بچه زما هغه شی تش وخت بچه مال ته وړوکوالي نه داسې ما چې به د پولیو پیکټ واغستو قسمت فونه هغه به هم خالي راختله بس مورې دا د خو ما ویلي ستا ډېر د وخت نه پنچر دی اورې داسې کار وکړې بېنظیرې دا کارډونه ښه دی موږ ګوره چې د پالتو په لینډ کې ودرېږه او دا د کډر دم پکې پرېوتې څونه خوشبویانې به دې نه ختې خیال دی بچه بس څه به کومه ته هم دغسې تلی جو صرف چالې رالېږې که خدای ته په سترګو ړنده کړي دقه دی مخې ته مې ولاړه ده ورې لکه خیر دی نو لکه ګزاره کولی شوې به چې ته زه خر درکړي ګورې بیا ورته زه همسې نشم ویلی او که نه ولې خبرې ورسره وکړه
Orgăure de muriru. Hello, assalamu alaikum. Nu ori un serio? Mă masa ce loco. Sile leu gure mușera nu de mohile sire giere. Stirgu gire sere sere mă oianiște. Ce de janle de lele și veu khawri ugu. O zanzaleze tarala masebe baya. Ore khuri de badmashi mă cu gna khare de badere gure kharba mi perșivio. Hasa saida badmashi nu pe mine de tebe baya. Nu o să scuze bă, fără șare mică, nu o să vede tebe. तो आवाज बहुत कुछ शाहरुख खान हाँ शाहरुख खान दा से आवाज दे हुई अरे प्रिया हे प्रिया अरे तू क्या समझती है अपने आप को यार अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया तुम्हारे लिए अरे मैं जब तुमसे बात करता हूँ ना अरे मुझे रोना भी आता है और हंसना भी आता है यार हे मुझे क्या हो गया यार अरे राज तुमको क्या हो गया यही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार प्रिया अरे वो किरण नहीं थी अरे उसने भी बीच रास्ते पर छोड़ दिया यार मेरी गाड़ी भी वो लेके चली गई यार अब मैं यहाँ से कहीं नहीं चला जाऊँगा कहीं नहीं जाऊँगा यहाँ से यार अब मैं यहाँ पर रहूँगा यार